خپل عوامو ته وایم چې ګوره یو خبره یا 2 ساعته ځان مه دوکه کوئ په دروغو ځان مه دوکه کوئ په نفس به شیطان ځان مه دوکه کوئ مرګ دی ګرانوال ګوره زندګي ډېره کمه ده ګوره زندګي ډېره کمه ده افسوس چې زه دا خبره کوم چې د کم قوم مشر امانتګر او دیانتګر نه همیش دپاره قوم تباه برباد صحیح دی ټیک دی جی ګور صاحب یو خبره خو ده وکړه چې په اتو ایم پی ایګانو باندې 2 سینیټر څنګه منتخب شو ستاسو په پنجاب کې دا اوس چې گورنر دی چودھری سرور صاحب 32 کسان ستاسو هلته زما خیال له 55 یو سینیټر د پاره ایم پی ایس پکارو هلته نه سینیټر څنګه منتخب شو سوال کیږي کنه دویمه خبردار دی ویډیو منګ دا وایو چې دا 2 ویډیو ایډیټ شوي دي یو ځای شوي دي او بالکل وایو چې فرانزیک دغه دی وشي انکوایري ضرور پکار ده چې د فرانزیک انکوایري وشي او بل په دغه کې څه کسان دي هغه د ګیډي شماري دغه کسان خو ښکاري مخونه ښکاري وته راویني چې دا څوک دي ویډیو دای چې څومره خپل ایم پی ایز له 1 کروڑ روپۍ یا 2 ورکړي دا غي ټول ویډیوز جوړ شوي دي او هغه یو او 2 نه دي تقریبا 14 یا 15 ویډیو دي او دا پرویز خټک توای زور شکران او طلاقو ک چې تا د خپل ایم پی ګانو له کروڑ ورکولې او کنه ورکولې ولې دی ورکولې ولا ټیک شو زرداری صاحب چرم د الیکشن په دوران کې یا د سېنات په الیکشن په دوران کې پیښور کې نه ناشته او نه راغله دي ټیک دا منګ چې نن کم الاینس کړي دي څنګه چې تاوي په دې الاینس کې زد عوام منګ سره 45 اوټ دي او صوبایي سملای کې جی جی ټیکنیکل سیز د کپروس کو ما چې تاسو ته څنګه کیسه وکړه چې ظاهر علي شاه صاحب اوټ ټرانسفر شو اسپندیار ولی خان صاحب په سېنیټر شو نو په دې ټیکنیکالټي کې بالکل کې دی شي زمنګ بدوکیږي کدرې کېږي که یو کېږي خو الیکشن دی یو سیاسي عمل دی آی کو صحیح الزامات دی ولګول ویډیو دی ریلیز کړه په ویډیو کې ناس خلک د دیو چې کم خلکو ویډیو دی ریلیز کړه داغه چې کم دی دا معیار والا او دا بل دورانی صاحب هغه دواړه په خپل وای چې دا موږ ناس شو موږ نه وایو زه خدا نه وایم چې بالکل دا دی ول ور کړی دي زه سلام موږ د پارټي نو ته ما وره لکه ورته یوستي تاسو بلا خلک دی دا د ما وره چې کنه او ماغه خلک وای 2 کسان دي او 2 په ټیک ټاک شهادت چې په پوزیشن کوډ کې 302 مجرم په پانسی تخیږي ای پزانم وای وسره چې موږ کروڑ غستی دي پزان نو یو سړی چې ځان په خپل چې دنه واده ماپ گواکي او ځان په خپل پانسای ته پیش کوي چې او ما دا جرم کړی دی او دا جرم ما نو هغه وای مونږ خو نه وایو کنه ویډیو هم دی ریلیز کړه ناس هم پکې د دې کسان دي پیسې هم د دې کسان اخلي گواهی هم د دې کسان کوي چې او منګه با سپیکر او دغه نه واغستې زدا باقي چې کوم الیکشن پروسس دی الیکشن پروسس د پاکستان د آئین مطابق کیږي بای هغه خلک تاسو روکاو کوي ګره تاسو نن په وفاق کې راځي ریاض وای چې نور کوم دغه طاهر صادق د اٹک والا وای نور کوم کراچي والا لیاقت وای نور کوم دا سه بلاشه نور دی چې وای موږ نور کوو دغلا دا چې کوم حافظ شیخ دی ودرولې هغه نه ورکو نو موږ دا وایو چې څنګه غره عنایت صاحب وي پولیټیکل پارټای پکار دي چې میچور شي پولیټیکل پارټای خپل ټیکټونه په میرټ ورکي د دې ټیکټ په میرټ نه اوس بل خلک په پته مې حافظ شیخ څوک دی بیا دلته ته وګوره چې دی په 13 کې کم ټیکټونه ورکړو هغه هم خلکو انکار کړو لکه ایوب افریدی څوک محسن عزیز څوک دا پیدا چې راغی دا سوکو نن دا سلیم راغی دا سوک دی دا زیشان خانزاد راغی دا سوک دی دا لیاقت ترکای راغی دا سوک دی کله چې ته هغه دام ګوروي چې هغه وخت کې د پیدانا د ایوبنا او د محسن عزیز نه 40 کروڑ روپۍ د واغستې وي موږ له کروڑ راغلی نو موږ خو نه وایو کنه د دې سابقه خلک وایي چې هغه واغستې زمونږ دغه خدای چې بالکل نه شي موږ هم کټلې دي کې دي چې د دې خلکو مرا کړی بلوم را کړی موږ چاله پیسې موږ نه دی ورته